پښتنو په معاشره کې نږدې وخته پورې ډېر ظلم به و د ښځو سره. اوس څه نه څخه شوي دي خلک، ډېر ناروا ظلمونه به د مشرانو کول د زنانو سره، وهل ټکول په لوړو او په چړو، خپې لاس به وله ماتول. او د ښځې وي مجال چې خبره وکړي، مجال چې خبره وکړي. ته د پیغمبر نه غټ یې، ته د صحابه کرامو نه ستا غیرت زیات دی. د هغوی بیبیانو خبرې کړي دي. څه چلو شو که ستا ښځې چې ته یو پیر خبره وکړه، او څه چلو شو که چېرته یو نیم ورځ اواز اوچت کړي. ته دومره غټ سړی، بهر دې څوک چوکیداري کې هم نه وي، او دننه دې په کور کې ځان داسې کړی دی چې ښځې اواز اوچت کړو. اوچت یې کړو، انسانه دغه غوسه شوه، څه چلو شو؟ موږ ښځې ته دا وایو چې دا به د هغې طریقه نه وي، موږ د دې حمایت نه کوو. خو که چېرته یو نیم ورځ اواز اوچت کړي، غوسه شي، څه چلو شو؟ څه اسمان راولید او څه ستا بېعزتي وشو؟ هېڅ هم نه کېږي. که چېرته یو ورځ ستا خبره ونه منله، یېره شوې، غلطي ته وشو، نو ته ورسره ولې دومره حساب کوې؟ او ته دا غواړې چې الله تا سره د قیامت پر ورځ داسې ظاهرې خبرې حساب وکړي؟ نه جي وي الله دې موږ معاف کړي. نو الراحمون یرحمهم الرحمن، چې په نورو شفقت کوي الله به شفقت کوي. ته خو په ښځه باندې مهرباني نشي کولی. دا ما لوښی راوړه او تا مات کړو، دا ټماټر تا ډېر ولګول، دا اوړه دې ډېر ولګول، او دا دې داسې ولګول، او دا دې دا وکړو، دا دې ولې هلته او دا دې دلته، غریبه دې ځله راولي. دې ښځو له الله لوی صبر ورکړی دی. ګورې لوی صبر، ځکه چې ما خواته خو مسلې راغلي دي اکثر راته داسې یو نیم خور ټلیفون هم وکړي د خپل خاوند پر یاد چې ته یې پوه کړه یا مسله ورته بیان کړي. هغوی چې کومې خبرې وکړي سړی ورته حیران شي. دې ښځو له الله لوی صبر ورکړی. یو نیم سړی والله چې یعنې سړی وایي چې ده سره په داسې بد حل او بد اخلاق او بد تمیزه سړی وایي چې 5 منټه به ورسره تېر نه کړي، او ده سره دا ښځه غریبه ټول عمر ناست دی. دې ښځو له الله ډېر لوی صبر ورکړی. نو د دوی سره ګزاره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا د ګسې پختۍ نه پیدا دي. او پختۍ صحیح کږی که نیغی، کږی او که نیغی ماتېږي. دا برنۍ پختۍ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پکې ټولو نه کږی. ته یو کس دې ماته وښایي چې پختۍ هډوکی دې راوالی او داسې دې نیغ کړي او دا دې نه ماتېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب څه دی چې دا زنانه به تا سره دا ژوند داسې تېروي چې دې نه به کمی کېږي، خو ته به ورسره ګزاره کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نیغې نو ماتېږي. نو څه به ورسره کوې چې نیغې ماتېږي، نو اوس ورسره څه وکړو؟ خو ماتېږي. ماته وایي چې ګزاره کوه. بله اشاره دې ته ده چې دا د پختۍ نه پیدا ده، او پختۍ کې کوږوالی، د دې په طبیعت کې کوږوالی دی. د زنانه په طبیعت کې کوږوالی دی، د دې په طبیعت کې کمزورتیا ده. د دې نه به غلطي هم کېږي، د دې نه به زیاتۍ هم کېږي، د دې نه به هر څه کېږي چې دې په طبیعت کې کمزورتیا ده. ته به ورسره ګزاره کې. او دا راته یو فایدهمنه خبره ذکر کړم. دروند سړی او عزتمند سړی چېرته ګوره کمزورو سره خپل زور نه ازمایي او نه په کمزورو باندې زیاتې کوي. دا د دروند سړي یو نښه ده. ګورې کله هم داسې دروند سړی ته ورته چا خبره وکړي چې دا پلانې دي چې مړه کمزوری غریب پرېږده، هېڅ خبره نه. نو اوس د ښځې غریبې سره به څه زور زبردستي. نصیحت ورته کوه، پوه کوه په طریقه بالتي هي احسن. د یو نیم سړي هغه نصیحت هم داسې چې جګړه یې ټوله که دې او سترګې به راوباسي، که دې زما د پلار خیال ونه ساتو په منځ دې بیلوم. دا اوس کوم ځای نصیحت دی؟ او دا د کوم ځای خوی دی په منځ دې بیلوم؟ او که دې ونه کړو طلاقومه دي. اسانه خبره دی، طلاق سلاس کې ټک او طلاقومه دی، ټک او طلاقومه دی. ته لږ ځان دروند که، که دې ښځې تا ته په درنه سترګه ونه کتو، بیا زما نوم بدل که. ته کور ته راغلې، زنانه غلطي شوې ده، ته هغه فلانې شی ما تا ته ویلو تیار کړی یې که نه؟ نه. او ته موسکی شي. زه دې نه باید خیال کوه که نه، داسې مه کوه بیا.
تیاره واقعي ته خو زما ضرورت و خو زه خیر بیا خیال کوه که دې ښځې دې له بله ورځ د ځان نه دا خدمت ونه کړو بغیر ستا د وینا نه زما نوم بدل کړه خو چې ته راننه چې تا دا کار کړی نه او سوټي ته لاس کړي سبا یې دله په قص نه کوي هغې ته هسې هم پته ده چې یو درز د سوټي دی را دي کیس خبر نه اوس را عادت شوې ده لکه خلک وایي چې ماشومانان ډېر وایي نو د والو سره څه شي عادت شي بیا نه هېرېږي تو د پلار ته دې وایم هغوی هسې هم یو 200 پیړې را کوي را دي کېږي دغه شان دا ښځه عادت شي د والو سره وایي هسې هم یو ګزار نیم به را کوي را دي نور خو د هغه دقه سړیتوب دی خو وایي به مې که نه ودې وایي دغه یې زور دی ښکاره دي کي د ښځو سره ژوند تېرول د دماغ غواړي او دماغ هغه دماغ چې هغې قرآن او حدیث باندې رسېدلي پوهی ځکه د بعضو خلکو یعنی تاریخ کې تذکره راغلې ده چې د هغوی سره یعنی 4 ښځې نه د 4 نه زیات ودونه یې کړي دي بعض پکې مړې شوي دي او څه طلاقې کړي او هغه د هغوی ژوند مې په سکون دی او کور کې مسله نه او کور کې چې کله ناکله دا خو خبرې اترې دا خو راځي د ښځو منځ کې خو نور داسې څه نشته زه په سکون سړی حیران شي ولې د ټول هغه بنیادي وجه ده چې د سړی حکیم دی هوښیار دی نو ښځې چې دی ټول یو بشر وبېږدي او ښه مسله روانه ده کار ژوند ښه مزېدار روان او یو نیم غریب یوې ته جاړي دله چل نه ورځي او بیا زمونږ زنانه داسې دي هغوی ته دې الله هدایت وکړي چې هغوی له هم چل نه ورځي چې دا خاوند به څنګه د دې بد خوی نه ښه خوی ته راړو هغوی له به کوم چل نه ورځي اشتي پکې پوهه خو هغه لږي که دا خاوند ورته ووایي چې ته داسې او ته داسې او ته داسې به دی به سامان تړلی وي زه ځم پلار کړه دا غوسه ښه ډېره شي که چېرته دې به بدل کړي ورته دا یو ښایسته خبرې وکړي او زه درنه معافي غواړم او بیا به نه کېږي او په هغه ورځ به ته یو په روټۍ کې یو ښایسته څه پاخه کړي چې دا مې ستا دپاره او خوږ یو کیر او څه بل شی چې دا ته د خولې خوند یې بدل شوی چې پلانې دا برابر شو دا ته ګوره چې دا سړي غوسه ختمېږي که نه ختمېږي و چې ته جامې وینه او ښځې جامې پېټۍ ته اچولي پلار کره ځم او سړی به غوسه شي نو مسله څه په هغوی کې ده او څه په موږ کې ده خو ګزاره پکار ده د ژوند دی په دې کې به کله ښځې غریبي نه غلطي کېږي کله به د سړو نه غلطیانې کېږي کله به د بچو نه کېږي او دا ژوند ټول دغه شان په ګزاره روان دی څوک پوره خو نه دی څوک پوره دی هېڅوک نه دی پوره نو صبر به کې